سلام په دې ویډیو کې موږ چې موږ د مولټي ټایم فریم انالیسیس کوو چې سره موږ د هر یو ټایم فریم څخه استفاده کولای شو کاغه ویکلی دی ډیلی دی سلور ساعته یو ساعته د دقیقې او 15 دقیقې نو دا چې موږ د افتنین نیولې هین تر یو دقیقې پورې زو او موږ سانت چې دی بیا ټریډ پیدا کوو او ټریډ پکې الو او په دې ویډیو کې چې موږ د افتنی انالیسیس کوو دغه لپاره نو د دې نه چې دی ان شاء الله تاسو مولټي ټایم فریم زده کولای شئ چې سره هم تاسو د ټول ټایم فریم څخه استفاده وکړئ ګوره خپل درته دا مشکل هم چې زیاتره خلک لري ما د زیاتره خلک میسج کوي چې استاد کوم ټایم فریم کې چې د ټریډ والم خو دوی خبر نه چې باید ته د ډیر ټایم فریم څخه استفاده وکړې تر څو پورې پوه شې چې مارکیټ هغه ساس ستراتیژي کې چې شي کوي او چې شي کولای شي نو دې لپاره مولټي ټایم فریم ډیر مهمه دی ما ته دا ویډیو اخر پورې وګورئ که درته زده نه کړه زده مې کوم مشکل پکې لري ان شاء الله دا ویډیو ګور هر سبب حل شي نو مونږ زو چې کو د هفتنی نه شروع کوو ځکه چې پوه شو چې هفته څه شي کولای شي لکه مثلا د دې اول ورځې نه نیولې تر اخر ورځې پورې مارکیټ څه شي کولای شي زه چې د ګورخه ویکلی بیاس استعمالوم د آی سی ټي نه پېږم تاسو په کوم څه باندې سره دغه کوي ټایم سورت وي انالیسیس کوي نو زه چې د آی سی ټي استعمالوم د مغنه د مغ په لار باندې خپل انالیسیس کوم نو زه ګورخه په افتنی کې څه شی پیدا کوم صحیح شو کلی ول به څنګه کلی ول یان شي اورډر بلاک شو فیرالي ګپ شو لیکویډیټی شو لا صحیح شو دي شي انا پسې زګرزم نو دا چې د زما یو دانه دین د یو 2 3 4 5 شپږ و هفتو مخکې یو دانه لیکویډیټی تا پرتا دا دلته چې دانه چې ریجکشن بلاک چې مارکیټ بيخي ورته ریسپیکټ ونکو بيخي ریاکټ ورته ونکو چې په دې ځینه باید مارکیټ لک ریاکشن ور کړو خو نه دا کاری ونه کو د دې معنی شې شول چې مارکیټ دا لیکویډیټي په ستللی شي دا لیکویډیټي ایستلی شي دې سره سره کومه د ویکلی دا د وګورو سورتي کندل نو دې چې کړی دی خیا دلته اوپن کړي سیده چې کړی دلته ریجکشن بلاک ټچ کړي د دې 50% ریجکشن بلاک ټچ کړي دی او بیرته خپل موف بره خواته ور کړي دی صحیح ان شاء الله نو زما بیاس رقم شو ګوره خیا د افتنی نه تنا ګوره فقط دغه نه یعنی چې تیز ده کې ته پوهیږي چې فقط د یو کندل نه پوهیږي چې مارکیټ څه کولای شي خو به مهمه دا ده چې ته پوه شې چې د ټول ټایم فریم څخه استفاده وکړي نو څه شي کولای شي معلوم نظر که مارکیټ ګوره سبا هفته اوپن شو سیده لاړو دلته ګوره چې اوپن شو چې زموږ کندل اوپن کیږي ګوره تیزی کی کله چې لاړو صحیح شو د زیاته اوپن شو سیده لاړو دلته سویپ کو یعنی اول دلته لاړو نه دا چې اول راغی لاندې د سې وکړو نو اول دلته لاړو نو مونږه ها ټول هفته چې د شي کتلې شو ان شاء الله بیرش کتلې شو ټول هفته نه خو یو 2 ورځې 3 ورځې بیرش مونږه کتلې شو ځکه چې اول سویپ براو کو دا د ته شوی پای سټی کې اوپن های لو کلوز بیا سره کوم کې کندل ګورخیا چې زی زرته باسما کندل بیا د سی کولای شي اوپن شو دلته لاړو کنه سویپ یو کو بیت درازي لاندې نو دلته چې پری دي دلته کندل پری دي دلته کندل پری دي صحیح شو نو دلته راځي تر د سی پوری کې شي کلوز ورته ورکی او یا کوم کلندي کلوز ورنکو نو بیا حتمان کاولی برک سویپر کو نو حتمان لندي راتللی شي نو زه چې د شي کومګه د زموږ د افتن لیکویډیټی شول زو چیرته ورځنی ته ورځنی موږ چې لرو په ورځنی کې اول بچ پسې بغرزو ګورخه ورځنی کې لیکویډیټی پسې کلیول شي اورډر بلاک فیزی او نور شي نو دا کلیول زما شو د چیرې تاسو وې دا زما اورډر بلاک شو بیرش اورډر بلاک دا زما بیرش اورډر بلاک شو صحیح ده بل یو خبر چې افتنی سره دا جوړیږي چې هغه دا دی کچیرته اوپن شو سبا کنه سیده سویپ د خواته سیده لاړو بره خواته نو بل نور ورځې موږ بیرش کتل شو نور بچ د مارکیټ ان شاء الله بیرش نه دا چې ګوره خلسیونه کی چې به ماته ونه وي ولا بیرش نو کده سی وکړه بیا لاړو نو بیا چې د خیر دا پس هغه پر بارکم خبرې کو نو کده سی وکړه بیا لاړو بیا چې د بولش کېدل شي نو بیا بیرش ته فکر مکوئ ښه کاول لاړو ورځنیم سبا ګوره اوپن شو سیده سویپ کو راغزي نور لاندې زما په نظر بیرش کیږي چانس ډیر زیات دی د زمونږ شي سناریو کو اوپن شو بلې سویپر کو نو لاندې راتللی شي چانس بیخي ډیر زیات دی بس
د بره خوا سناریو چې شوه که مارکیټ اوپن شو ګوره اوپن شو سیده راغی چیرته دلته صحیح شو چیرته راغی دلته دا چې دی نو د دې اوډر بلاک زه چې نیسم دغه باډي نیسم یا چې دی پورې مو نیسو خو خاص اوډر بلاک نه چیرته ویم نو که دلته راغی سیده ګوره اوپن شو سیده دلته راغی صحیح شو سیده دلته راغی نو دې معنا چې شو چې مارکیټ بره چانس تللو ډیر زیات دی یعنی مارکیټ بره چانس تللو ډیر زیات دی او کنه دلته ټچ شو د دې نه موو ورنکو سیده راغی چیرته دلته صحیح ده نو د دې نه د تللو چانس چیرې زیات دی نو د سینې شي ګوره خیا سبا اوپن شو صحیح ده کله شي دغه کی دا رینج کې اندغه ته ولاړی بل سبا چې دی یو خطا سورتای سویپ کی وسرته یو ورځ خیمه کدا و کی دا دغه سی کولای شي لکه مثلا ګوره خیا سبا اوپن شو یک شنبه شیو کو رینج یو کو شیو کړه ورزرته یو دنه وباس سبا مارکیټ اوپن شو چې وکړه رینج وکړه دلته یو کندل دی داخیا یو ورځته یو کندل بس کندل اوپن شو رینج وکړو ورځ چې دا کلوز شو لکه مثلا مارکیټ کلوز شو بل ورځ پیرا وخته صحیح شو نو که هغه په بل سبا چې وکړو سویپ وکړو د خواته اول چې وکړو د خواته لاړو صحیح شو او کلوز ورکړو نو په بل سبا لکه مثلا ګوره یک شنبه شو رینج وکړو نه دوشنبه شو رینج وکړو سه شنبه چې سویپ شو چهارشنبه صحیح شو چهارشنبه مونږ ډاون کتلې شو پنځ شنبه مونږ ډاون کتلې شو او جمعه کې دی شي ډاون راشي او بیا لږ بره لاړ شي ویک پریډیو دلته کلوز ورکی نو دغه سي کولای شي کنه سیده لاړو دوشنبه سبا یعنی بره سویپ ورکو نو کې د سي شنبه چې لګ رینجو کې څه شو کې د شي چانس زیات دی لګ رینجو کې نور چې دی چهارشنبه او پنځشنبه دغه سي ډاون موور کې او جمعه چې لګ ډاون موور کې او دلته بیا بره خاطه کلوز ورکی او دلته سانته ویک پری دی ښه او اوس کله سیونه کې ټول چې دی لاندې اول موور کې صحیح شو یک شنبه چې او دوشنبه چې شو مارکیټ ډاون موور صحیح نه ډاون مووی ورکو نو کې د شنبه لګ رینجی صحیح ده او رینج سره لکه سه شنبه رینج او چهارشنبه چې کې شي بار لاړ شي چانس زیات دی کې شي نه خو انالیسیس نه ورته ما عادت مې دي نو دوشنبه چې لاندې سویپ کو سه شنبه چې رینج کو چهارشنبه چې بره خواته موو ورکو پنځشنبه بره خواته موو ورکي بیا چې جمعه لګ بره خواته موو ورکي او بیا راځي لاندې کلوز ورکړي دې ته چې موږ وایو ویکلی پروفایل پای سی ټی کې چې په خپل خوخه کاروم ځکه چې سره هم ذکروم ما په نظر مقسمات خده صحیح شو نو دغه څه ذکروم نو سمپلی ورخیا چې کولای شي نو په اسانه ته ما ک بره خواته اول سویپر کو لاندې راتل شي صحیح شو ک لاندې خواته اول سویپر کو نو بره خواته چانس زیاده شي بره لاړ شي فقط دومره سمپل نو دا چې اوس موږ شو د انالیسیسو نو د ورځنی چارت دیدو چې سره کوم کولای شي نو زه چې دی اندازه پاک کوم زه دغه اف جی چې د مارکوم بولش اف جی او زه د سره ساته چارت زم سره ساته کې څه حال دی سره ساته کې کو ګورو خیا زمونږ دلته ډېری فیجیان او قوي ځایونه دي چې لکه څنګه چې ویلي کنه ورځنی اورډر بلاک مې مارک هغه دغه و ده دازه یعنی که اول مالي دلته موو ورکی کاول سګور سبا اوپن شو دلته موو ورکو نو بل سبا چانس چې لکه نور راځي چانس بولش کېدل شي شي کول شي مارکیټ بولش تلل شي نو دا ټول زموږ دیدو صحیح ده نو تاسو به وسوي چې وره دا دونه غک صحیح ده دونه غکو دلته کوګرا په سر ساته کې دلته دغه شته دی اورډر بلاک خوندونه دي نو که مثلا نور چې به ټریډ آی چې ته مثلا چې ټریډ ظالم او دا کوم نور هغه چې دی بیا لکه اوس درته یو مثال در کوم صحیح شو دا چې زموږ لیکویډیټي شو
مارکیټ چې وکړه څلور ساعته کې سویپ ورکړو. صحیح ده. څلور ساعته کې سویپ ورکړو نو زموږ چیرته 15 دقیقې ته 15 دقیقې ته دلته چې پسې ګرځو موږ مارکیټ سټرکچر شیفت پسې او یو دانه کلی ول پسې چې ته پکې ټریډ والی که ستراتیژي نه لري. صحیح شو. نو د سی کولای شي که مثلا اوس 15 دقیقې کې چې د مارکیټ ګوره خیا مارکیټ دلته سویپ ورکړو یا مثلا دلته سویپ ورکړو. صحیح شو. دلته سویپ ورکړو نو دلته چې ته چې پسې ګرځي 15 دقیقې کې یا یو دقیقې کې چې ته مارکیټ سټرکچر شیفت پسې ګرځي او کلی ول پسې چې دی پکې ټچ وکړي تر څو ته ټریډ والی دا ګوري دلته سویپ ورکړو سیونه چې د لیکوډیټي کې سویپ ورکړو دا نو کم یو سویپ ورکړو 15 دقیقې نو راځو 15 دقیقې یا یو دقیقې ته انټری ګرځیدل پسې نو اوس ته کنه چې ته سره کم ټریډ والی اوس به نو زه خو چې د ما خپل ستراتیژي شته ده په بریک اوټ باندې زه ټریډ کوم لکه مثلا اوس مثال درکوم خیا د مارکیټ لاړو چې یو کړه دلته سویپ ورکړو څلور ساعت بس لاړ دلته سویپ ورکړو دا مارکیټ دلته شته دی کنه دلته چې را روانې زه چې کومه دلته لندې ځي کې د یو سپورټ جې پسې ګرځم سپورټ چې هغه مات کو زه ټریډ علم خلاص دا زما ټریډینګ سټایل نو ویډیو اتمن لایک کړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ موږ سره جوین شئ زموږ ټیم سره نو اتمن وی لینک شته د واتس اپ په دغه کې شته ډسکرپشن کې هر څه شته معلومات نو کولی شئ مننه الله پامان